اروپایي هیوادونو له ټاکلې نیټې وړاندې خپل عسکر له افغانستان څخه ایستلي دي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې ډیرو اروپایي هیوادونو تر ټاکلې نیټې وړاندې خپل عسکر له افغانستانه ایستلي دي. راپور کې راغلي تر اوسه یوازې 3 اروپایي هیوادونو جرمني، ایټالیا او چک جمهوریت په رسمي توګه له افغانستان څخه تر ټاکلې نیټې وړاندې د خپلو ځواکونو د وتلو اړوند خبرونه تایید کړي او رسنیز کړي دي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکوي چې د دوی د موندلو له مخې ډیرو نورو اروپایي هیوادونو هم په پټه خپل ځواکونه له افغانستانه ایستلي دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې رسماً جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. باید وویل شي چې له وخته وړاندې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې ټاکل شوی و د روان کال سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.